شاه بسم الله الرحمن الرحیم. رالو تیر ورځ مو تر آوټلاین ټوله پورې ویلی وو، نن یې ماسټر ډاکومنټ وایي. ماسټر ډاکومنټ کې راځو شو ډاکومنټ ته. کله چې مې شو ډاکومنټ کلیک کړئ دا را سره چیز وله را سره فعاله شو. لومړی یې په دې کې کریټ دی. کریټ څه وظیفه اجرا کوي؟ اوس وګورئ مثلا دغه د افغانستان چې دی دا یوه جلا موضوع، زه ورته وایم چې دې څخه راته جلا ډاکومنټ جوړ کړه، نو کریټ ورته وایم. وګورئ دا مکمل را سره چیز وله جلا ډاکومنټ. که چېرې کابل ته راسم ورته وایم چې د کابل څخه جلا ډاکومنټ راته چې راته جوړ کړه. ګوره کریټ مې ورته جلا ډاکومنټ، دا هر یو راته جلا جلا ډاکومنټ چیز کوي ځینې جوړوي. صحیح شو. او انزرټ څه وظیفه اجرا کوي؟ راځم دا ورته انلاین کوم او دا هم ورته انلاین کوم. صحیح شو. انزرټ څه وظیفه اجرا کوي؟ مثلا زه راځم دغه ډاکومنټ ته یو ډاکومنټ اخلم، دلته یو معلومات لیکم، د چا په اړه باندې لیکم؟ د کابل په اړه باندې مثلا د چیش کوم معلومات لیکم. راځم کابل ورته وایم. ښه راځم دلته د کابل په اړه باندې چیش کوم معلومات لیکم. کابل ورته وایم چې هیډینګ ورته چیش کوم انتخابوم چې هیډینګ 2 دی. ښه راځم دلته لیکم دغه معلومات یې دي. دا د چا په اړه معلومات سوله؟ د کابل په اړه سوله. دلته راځم او دا ثبتوم، په کوم ځای په ډیسکټاپ کې ثبتوم، همدغه کابل په نامه ورته وایم چې دا راته سیف کړه، راته ثبت کړه. صحیح شو. کنټرول ان اخلم، یو نوی ډاکومنټ چیش کوم اخلم، دلته بیا د چا په اړه معلومات لیکم؟ د هلمند په اړه باندې چیش کوم معلومات لیکم. کنټرول پلس الټ پلس 2 ورته وایم چې هیډینګ 2 انتخاب کړم. اوس مې دلته د هلمند په اړه معلومات لیکلي دي او دلته مې په دې بل ډاکومنټ کې بیا وګورئ د چا په اړه معلومات ولیکله؟ د کابل په اړه باندې. زه اوس غواړم چې د دې دواړو څخه یو ډاکومنټ چیش کړم جوړ کړم. نو ویو ته راځم او په ویو کې آوټلاین ته راځم او په آوټلاین کې شو ډاکومنټ ورته وایم، دغسې وروسته ورته چې وایم انزرټ ورته وایم. و انزرټ یې که راته کم یو راته انزرټ کړم، کم چې ما په ډیسکټاپ باندې د کابل په نامه چیش کړی دی، ثبت کړی دی. راځم دغه د کابل په نامه او دلته ورته اوکې وایم. اوس وګورئ هماغه د کابل معلومات هم دلته چیز وله را سره یو ډاکومنټ ځینې جوړ شو. د هلمند او د کابل معلومات مې دواړه سره چیز کړله، انزرټ مې کړله. صحیح شو. ښه مارج اس اپلایډ ته بیا وروسته هخوا ته ویل ته یې ستا دي اپشنونه. لاک ډاکومنټ دا ډاکومنټ ته چیز کوي درته کلپوي. مثلا غواړم چې څوک یې تغیرات پکښې رانه ولي، دلته چې ورته وایم لاک ډاکومنټ دغسې وروسته ورته یس وایم، ته هم ورته یس وایم. صحیح دی. راځم ښه اوس دا ډاکومنټ زموږ سره چیز شو د اوس لپاره یعنی کلپ شو. که زه چیرې لاک کړم ښه دا باید زه لومړی چیز کوم سیف کوم، د هلمند په نامه د احمد سره چیز کوم سیف کوم. اوس زه راځم آوټلاین یې کلوز کوم. ښه اوس وګورئ د کابل او د هلمند معلومات دواړه سره یو ځای دي. ویو ته راځم او په ویو کې بیا هم آوټلاین اخلم، دلته شو ورته وایم او دلته لاک ډاکومنټ ورته وایم. ډاکومنټ را سره چیز شو، را سره کلپ شو. کلوز کوم. اوس وګورئ په دې کې زه بیخي هېڅ تغیرات نشم راوړلی، دا اپشنونه ټول چیز شول. که زه چېرې مثلا دغه ساعت چیز کوم ډیلیټ کوم، هغه زموږ سره چیز کېږي نه ډیلیټ کېږي. وګورئ تغییر هم نشم کړی، رنګ هم چې خېږي نشم پرې کولی. ولې نشم کولی؟ ځکه چې ما دا ډاکومنټ چیز کوي لاک مې کوي، یعنې کلپ مې کوي. که چېرې بل ته خلاصوم ویو ته راځم او د آوټلاین ته راځم، د شو ډاکومنټ ورته وایم، درته وایم چې لاک ډاکومنټ دا بېرته چیز کړه انلاک. اوس بېرته زه کولی شم چې په دې کې چی راولم تغیرات راولم. کلوز آوټلاین دغه آوټلاین راته چیز کوي، راته کلوز کوي. صحیح شو. ښه بیا هم راځم ویو ته که موضوعات چې پاته دي تر دې وروسته رولر دی. رولر یعنې خطکش. په دې ساحه کې تاسو چیز کوي یو خطکش درکوي. خطکش دې په کار رولر ته وایي. ګریډ لاین دلته یو چوکاټ درکوي. وګورئ یو ګریډ لاین یې درکوي. نیویګیشن فن سره مخ ته هم بلد یو، دلته یو نیویګیشن فن راته چی کوي، راته راخلاصوي. مثلا زه ورته وایم چې دا ګریډ لاین او رولر دي نه وي، لکه څنګه مې چې په هوم مینو کې دلته په پاینټ کې ویلی وو. ګورئ یو نیویګیشن دلته چې څه راته راخلاص سم په خلاص. نو په ویو کې هم همدارنګه یو نیویګیشن فن دلته چې کېږي درته راخلاصېږي. هیډینګونه چې دي هلمند او کابل دی، ټوټل پیجز 2 دي او ریزلټ یې هم درته شو کوي. صحیح شو. دغسې وروسته زوم دی. زوم زه غواړم چې څه شی کوم زوم یې کوم پر 200 باندې ده. ګورئ اوس چې سره سره زوم دلته هر څو دلته په خپله خوښه ورته انتخابوم چې زوم نیسي یو څه لا ډېر په دومره باندې زوم سي ته اوکې ورته وایم. بیا هم زوم ته راځم
او دغه څه وروسته ورته وایم پیج ویت څومره چې د صفحې یعنې د پیج دی هغه اندازه باندې ورته اوکې وه دومره اندازه سو. راځم زوم ته ورته وایم ټکس ویت د خط په اندازه دومره اندازه سو. زوم ته راځم وول پیج دلته ګورې پریویو ښکاري دغه ټول پیج دا کومه صفحه چې ده دا چې ټول راته چې شي راته ښکاره شي دا ډول سي. او که 100% ورته وایم بیا 100% د دې له لارې هم تاسو کولی شئ چې کوئ چې زوم یې کړئ نږدې یې کړئ بیا چې کې لرې کړئ ورته وایم چې 100% دی. ښه هغه څه وروسته 1 پیج یوه صفحه درته ښکاره کوي مولټیپل پیج ډېرې صفحې درته څه کوي درته ښکاره کوي. مثلا زه راځم کنټرول ای ورته وایم دا کنټرول سی کوم کاپي کوم او دلته بیا هم چې کوم دلته په دې ځای کې کاپي کوم کنټرول وی ورته وایم بیا کنټرول وی. اوس ټوټل تقریبا 15 شپږ صفحې دي زموږ سره 15 پیجز دي صحیح شو. که زه چیرې ورته راسم دلته 1 پیج ورته وایم زموږ سره یوه صفحه چې کوي ښکاره کوي. او که چیرې راسم دلته مولټیپل پیج ورته وایم وګوره بیا را سره څو ډېرې صفحې داسې چې کوي ښکاره کوي تاسو ورته متوجه بیا چې کوي ډېرې صفحې را سره ښکاره کوي. او که 1 پیج ورته وایم بیا یوه صفحه ګوره راته ښکاره کوي مولټیپل پیج څو صفحې راته چې کوي راته ښکاره کوي. پیج ویت خو مخکې مې ویلي وو څومره چې 100% ورته وایم 100%. نیو وینډو یوه نوې وینډو راته چیش کوي راته راخلاصوي. ګورئ دا د هیلمند په نامه دا وینډو که نو وینډو هیلمند 2 په نامه باندې یو بله وینډو راته چې سوله راته راخلاص شول. که چېرې بیا هم ویو ته راسم او درک ورته وایم چې نیو وینډو د هیلمند 3 په نامه یو بله نوې وینډو راته چې سوله راته راخلاصه سوله. اوس غواړم چې دغه وینډوګانو کې کومه وینډو زه غواړم چې راخلاصه یې کړمه نو آیرنج ال ورته وایم چې ورته وایم آیرنج ال ګورئ ټولې داسې راته چې کړی راته ترتیب یې کړی کوم یوه چې په کار وي هیلمند 3 هیلمند 2 هیلمند 1 کوم یوه دي په کار وي هماغه چې راخلاص کړه. زه ورته وایم چې دا چې کوم له منځه وړم او دا هم همدارنګه له منځه وړم غواړم چې دغه وینډو چې کوم راخلاصه کړم صرف وګورئ هماغه وینډو مې چې راخلاص کړم. اوس راځم دا یوه دا وینډو د راسره د هیلمند کنټرول ان ورته وایم یو بله وینډو اخلم وګورئ چې د ډاکومنټ 3 په نامه مثلا دلته صرف لیکم چې احمد مې ولیکئ. راځم دې ته یو چې ورکوم یو دا اندازه یې مرله چې کوم غټوم یو سور کالر هم ورکوم صحیح شو. اوس چې کوم ویو ته راځم دلته ورته وایم آیرنج ال دا وینډوګانې راته آیرنج کړم صحیح شو. اوس به دې کم یو پکښه په کار هیلمند 3 هیلمند والا ډاکومنټ دی په کار دی او که دا ډاکومنټ 3 په نامه زه ورته وایم چې دغه یو مې چې دی پکښې په کار دی. راځم دغه یو چې کوم راخلاصوم صحیح شو. دغه ګورئ هماغه راسره چې شو راخلاص شو صحیح شو. دغه څه وروسته سپلایټ دی. سپلایټ وروسته مخکې به دغه موضوع ښه ووایي وروسته بیا سپلایټ وایي. سپلایټ یو ډېره مهم موضوع ده. ویو سایډ بای سایډ بغل په بغل باندې درته چیش کوي درته ښکاره کوي. ویو سایډ بای سایډ وګورئ بغل په بغل درته چیش کوي درته ښکاره کوي. اوس چې کوم یوې ته ضرورت وي هماغه خلاصولی شي. ښه راځم ورته وایم چې دا چیش کوه راته راخلاص کړه. دغه څه وروسته یا ساینک کروموز سکرولینګ دی. د دې وظیفه څه شي ده که زه چېرې ورته وایم چې سایډ بای سایډ دا راته چیش کوه راته راخلاص کړه. اوس زه راځم ګورئ زه د دې سکرول دغه سکرولینګ کوم یعنې دا داسې لاندې راولم دغه کم بغل ته دا د هیلمند ډاکومنټ چې دی دا هم چیش کېږي ورسره حرکت کوي ګورئ دا رقم. زه ورته وایم چې نه دا رقم عمل دي چیش کېږي نه را سره تکرارېږي هر یو دي جلا جلا. زه راځم ویو ته او په ویو کې دغه کومه چې فعاله دی دا ورته چیش کوم غیر فعاله کوم. ښه راځم دغه ګورئ دا سکرولینګ دغه ورته ان چې کوم او اوس ورته وایم چې ویو سایډ بای سایډ اوس چې کم یوه ته زه چې کوم حرکات ورکوم ګورئ هماغه یوازې شي ومولیدئ. مخکې کله چې دې ته ما حرکات ورکوئ دواړه را سره چیش کېدل را سره ګرځېدل. اوس چې کوم دا چیک مې ان چیک اوس یو چیش کېږي را سره ګرځي. ښه راځم ورته وایم چې دا ډاکومنټ به ما ته چیش کړه راته راخلاص کړم. دغه څه وروسته ریسیټ وینډو پوزیشن د ریسیټ وینډو پوزیشن د دغه کومې وینډو هغه پوزیشن درته چیش کوي خپل عادي حالت ته یې بیایي صحیح شو. د کومې وینډو پوزیشن هغه څه وروسته سپلایټ دی. سپلایټ څه وظیفه اجرا کوي مثلا زه رالمه غواړم چې دغه مثلا فقط هم دغه ساحه ده دغه ساحه مثلا زه راځم دغه ساحه چې کوم سلیکټ کوم ورته غواړم چې د دغې ساحې ژباړه یا پښتو ترجمه چې کومه ولیکم. راځم دا ساحې ته یو رنګ ورکوم دې ساحې ته. اوس نو زه راځم د دغې ساحې دلته یو توري ته ګورم بیا راځم دلته لاندې په دې ساحه کې چې کوم دلته یې ژباړه لیکم مثلا کنټرول ان ورته وایم صفحه اخلم دې صفحه په
په دې صفحه کې زه د دې چی کوم ژباړه لیکم صحیح دی یعنی ترجمه یا هغه معنا دلته چی کوم لیکم ښه په دې صفحه کې اوس نو کله چې زه راځم لومړی به بیا هغه ساحې ته ځم بیا به هغه چی کوم ګورم بیا او بیا به دلته چی کوم معنا به لیکم راځم دا صحه ورته انتخابوم ښه اوس وګورئ بیا به زه هماغه ساحې ته ځم بیا به دې ته ګورم بیا به دلته راځم بیا به یو توره چیش لیکم معنا به لیکم نو دا کار زما لپاره چیش دی ډېر سخت دی زه څه ورته وایم راځم ویو ته راځم او په ویو کې ورته وایم چې دا راته سپلایټ څه کړه راته سپلایټ ګوره اوس یې په څو برخو راته وویشله په دوو برخو وویشله هغه کوم چې لوړه وه په لوړه شوله او کوم چې لاندې ده دغه یې بیا په لاندې مثلا راځم دې ساحې ته دلته چیش کوم معنا یې لیکم کوم ځای راته پیدا کړه راته ورته وایم چې دغه ساحه راته چیش کړه راته پیدا کړه ګورئ اوس صرف دلته ګورم او دلته چیش کوم معنا لیکم ګورئ صرف په مال ته ګورم او دلته چیش لیکم معنا لیکم دا د چا کار دی د سپلایټ کار دی که چېرې ریمو سپلایټ ورته هم دغه سپلایټ چیش کوي له منځه وړي صحیح شو سویچ وینډوګانې درته راخلاصوي اوس زموږ سره د ډاکومنټ 3 په نامه وینډو ده او بله د کومه یوه ده د هلمند په نامه ده کومه یوه چې راخلاصوي هم راخلاص کړه دغسې وروسته یې ماکروز دی ماکروز وظیفه څه شي ده ماکروز دا وظیفه اجرا کوي مثلا ته دلته یو خپل مزدورانو ته یو لیست چیش لري په هغه لیست کې د لومړی مثلا دلته لیکلی دي چې د هر مزدور لپاره دلته تا لیکلی دي چې نیم یعنی دلته نوم لیکي د هر مزدور دغسې وروسته مثلا چیش لیکي لاست نیم تخلص یې لیکي او همدارنګه دغسې وروسته سالري معاش یې لیکي داسې دي د هر یوه دپاره چیش کړي دي یو جدول دی جوړ کړی دی دغه جدول مثلا ستا د هر مزدور لپاره ستا چیش کېږي پکارېږي صحیح شو نو ته څنګه که ته ورته وایه چې دغه و ماته دغه جدول چې کوم دی دا راته چیش که راته ریکارډ که راته چیش یې که راته ریکارډ یې که نو څنګه ورته وایه مثلا زه ورته وایم چې زه د هر مزدور دپاره دلته چې کوم جدول جوړوم راځم ماکروس ورته دلته ریکارډ ماکروس ورته وایم صحیح دی راځم د مایکرو په نامه دي وي صرف او دغسې وروسته ورته یا مثلا د مای په نامه دي وي صرف د مای په نامه دي وي او دغسې وروسته ورته اوکې وایه اوس وګوره زموږ سره د پوینټر سره یې لاندې یو څه چیز وله اضافه سوله وګورئ دی اوس چیش کوي دلته ریکارډ کوي څه ریکارډوي مثلا زه ورته لیکم چې نیم دا را سره دغه که او همدارنګه لاست نیم مې ورته چیش کوي ورته ومې لیکئ ښه لاست نیم ورته لیکم ښه او همدارنګه سالري تنخواه دا د هر مزدور دپاره زما مطلب چیش کېږي پکارېږي راځم ماکروس ته دغه چیش کوم سټاپ ریکارډینګ کوم دا ریکارډینګ چی کوي سټاپ اوس راځم زه مثلا نیو ډاکومنټ اخلم کله چې ما نوی ډاکومنټ واخیستی اوس د نور مزدوران لپاره هم همدغه زما چیش دي پکې پکار دي نو زه چیش کوم دا ټول چیش کوم کلوز کوم راځم نوی ډاکومنټ دلته اخلم په نوي ډاکومنټ کې اوس بیرته زما هماغه څه پکار دي نو ویو ته راځم او دلته ماکروس ته راځم ویو ماکروس ګورئ دلته د مای په نامه چې کوم څه زموږ چې کړي وه ثبت کړي وه هغه راته هم چې کریټ هغه راته کریټ که او دلته یس ورته وایم ګورئ هماغه چیز وله را سره راغلل صحیح شو هماغه